یو ډېر خاص ټاپک ته ستاسو توجه راوړم چې نن سبا کوم هلکان او جنکۍ یا کوم ځوانان چې ودونه وکړي نو د هغوی د وجود حصې ولې غټېږي، د هغوی یعنې د ښځې شاته حصه ولې غټېږي، او یا سړي او ښځې د هغوی په وجود کې داسې څه چینجز ولې پیدا کېږي چې د هغوی وجود ورسره غټېږي. ډېر ضروري او تفصیلي معلومات تاسو سره شریکوم. په دې ویډیو کې راسره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، د ټولو نه لومړۍ خبره خو دا ده چې دا په یاد ولرئ چې کله هم ښځه او سړی واده وکړي نو دوی اکثره وخت بیا داسې ځایونو ته دعوت کېږي، داسې خپلوانو کره یا دوی هوټلونو کې خوراکونه کوي چې دوی د خپل صحت خیال نه ساتي. په دې کې لویه وجه دا وي چې دوی دا فکر کوي چې زموږ خو هسې هم واده وشو او موږ به نور د چا نه امپرس شو، نو دوی خپل یو قسم زندګي چې ده هغه داسې تېروي لکه د دوی چې بالکل څه ارمان نه وي او د خپل صحت هم خیال نه ساتي. نو په دې وجه باندې د دوی صحت غټېدلی شي او د دوی صحت یو بې ډوله کېدلی شي. دویمه خبره پکې دا ده چې اکثره وخت په ماسخوتن کې خوراک وکړی شي او د واده په لومړو ورځو کې یا په لومړي کال کې سمدست دوی د کوروالي کولو ته بیا نیسي 15 منټه، نیمه ګنټه، 20 منټه، 1 ګنټه پس دوی ورپسې سمدست کوروالي کوي. نو دا یو ډېر خطرناک عمل دی، ډېر نقصاندeh ثابتېدلی شي. د دې عمل نه ځان ساتل پکار دي او د کوروالي کولو نه زر تر زره ډډه کول پکار دی. پکار دی چې کله روټۍ وخوړل شي د روټۍ نه 3-4 ګنټې پس دې دغه معامله وکړی شي. دا بالکل دا خبره په یاد ولرئ. او تاسو سره یو اخري خبره هم شریکوم، هغه دا چې د واده کولو نه پس د خپل صحت خیال ساتل ډېر ضروري دي، ځکه چې تاسو د خپلې کورنۍ دپاره ژوند کوئ نو د خپلې کورنۍ دپاره د خپل صحت خیال ضرور وساتئ. دا ستاسو دپاره ډېر مفید او فایدهمند ثابتېدلی شي. که ویډیو مو خوښه شوې وي، معلومات مو خوښ شوي، ضروري درسره لایک کړئ.